أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سورة آل عمران مدنی صورت ته 200 آیاتونه لري او 60 رکوګانې لري. ترتیب مصحفی کې دا 3 نمبر صورت ته او ترتیب نزولی کې 9 نمبر صورت ته. وجه تسمیه د دې صورت دا چې سورۃ آل عمران ته ځکه آل عمران ویل کېږي چې په دې کې به د عمران اولاد او دغه د قرآني ذکر کېږي. دغه د بیبي تذکره به وشي چې په ګیړه باندې کوم ماشوم هغه د بیت المقدس ته خدمت لپاره وقف کړو. دارنګه دغه د لور تذکره به وشي چې مریم علیه السلام او داسې نور. د سوره ال عمران ربط د سوره البقره سره دا دی چې مخکې ردو په یهودیانو باندې او دغه په کفر او شرک باندې. په دې صورت کې به الله رب العالمین رد کوي په نسوارا او د نسوارا او په شرک باندې. دا ربط دی د مخکې صورت سره. دعوه دی صورت دا چې په دې صورت کې هم الله رب العالمین اثبات د توحید او رد د شرک کوي. خاص طور شبهات د نسوارا او جواب کوي په باره د عیسی علیه السلام کې چې هغه عیسی علیه السلام د الله رب العالمین سره شریک وو او د الله رب العالمین زوی به ګڼلو. نو هغې باندې به ردونه کوي او د هغې د شبهاتو جواب به کوي. شان نزول د دې صورت هم دا دی چې دا صورت د نسواراو پرد کې الله رب العالمین نازل کړی. نبی صلی الله علیه وسلم ته د نجران د علاقې نه بعضې نسوارا راغلي او د هغې یو وفد ورته راغلی و چې هغه کې دوی مشران او مختلف خلک پکې وو او هغوی بعضې پوښتنې د نبی صلی الله علیه وسلم نه کولې، خاص طور د عیسی علیه السلام باره کې چې دا خو تاسې د بې عزتي کوئ او دوی ته بنده ویوئ دا وغه. الله رب العالمین دا صورت نازل کړو. د هغې مختلف شبهات الله رب العالمین د کې جواب کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی. شروع کوم الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کوونکی دی. الف لام میم. الله پوهیږي د دې په معنا. دا حروف مقطعات دي مخکې سورې بقره کې په دې خبره شوې وه. د دې په مراد او مقصد او معنا باندې الله پوهیږي. الله لا اله الا هو الحي القيوم. آیت کریمه کې وس الله رب العالمین اثبات د توحید کی. وروسته آیتونو کې بیا په دې باندې دلایل ذکر کی. الله الله لا اله نشته د حقدار د بندګۍ الا هو سوا د دې الله نه. د دې الله نه سوا بل څوک حقدار د عبادت نشته دی. الحیو ژوندی دی، القیوم نظام چلونکی دی. د دنیا نظام الله رب العالمین چلی. نزل علیک الکتاب بالحق. دا دلیل دی په توحید باندې دا قرآن د الله رب العالمین نازل کړی دی. نزل علیک نازل کړی دی په تا باندې الکتاب کتاب نه مراد قرآن کریم دی. بالحق پر اشتیا سره. مصدقا تصدیق کوونکی دی لما داغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د نه دي. وانزل التورات او نازل کړی دی التورات والانجیل او انجیل. تورات په موسی علیه السلام نازل کړو او انجیل په عیسی علیه السلام نازل کړو. من قبل مخکې د قرآن نه هدن هدایت للناس د پاره د خلکو. د تورات او انجیل د قرآن کریم نه مخکې نازل کړو او د خلکو د پاره دا هدایت و دی کې الله رب العالمین هدایت ته چولو. او د قرآن د نزول نه وروسته بیا هغه منسوخ شوي دي. هغه اوس د هدایت کتابونه نه دي. ایمان به پې لرو خو لیکن تابعداري به یې موږ مکلف نه یو. وانزل الفرقان او نازل کړي دي جدا کوونکي د حق او د باطل. فرقان نه مراد هغه وحی ده چې د حق او د باطل په مابین کې جدایي راولي. مراد د دې نه نور کتابونه او نورې صحیفې دي چې الله رب العالمین د تورات او د انجیل او قرآن نه نور کتابونه او نورې صحیفې هم نازل کړي دي لکه زبور شو، دارنګه صحیفې د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام. نو انزل الفرقان او نازل کړي دی الفرقان جدا کوونکي د حق او باطل.
ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید. دی جمله کې الله رب العالمین استخویف ورکی منکرینو ته. ان الذين يقينا کسان کفروا چې کفر کړي بآیات الله پایاتونو د الله تعالی لهم دوی د پاره عذاب شدید عذاب سخت دی. والله عزیز ذو انتقام. والله والله تعالی عزیز زورور ذو انتقام بدلا اخیستون کې ذات ته. ان الله لا يخفى عليه شيء. د ایت کریمه کې اوس بل دلیل ذکر کوي د توحید. الله غزاد ته چې په باندې هیڅ سیس پټې دی نشي. هر څه الله رب العالمین ته معلوم دی او د هر څه علم الله سره شته. ان الله یقینا الله تعالی لا يخفى نه پټیږي علیه پاغه باندې شی او هیڅ یو څیز فی الارض پزمکه کې ولا فی السماء او نه پاسمان کې. الله غزاد دی چې دی لرا کامل علم دی. هو الذي يصوركم في الارحام. آیت کریمه کې الله رب العالمین اوس بل دلیل ذکر کړي. هغه دا دی چې ګور الله رب العالمین هغه ذات دی چې د مور پر رحمونو کې تاسو ته شکلونه درکړي. څوک یو قسم او څوک بل قسم الله رب العالمین جوړ کړي. هو الذي دا الله هغه ذات دی يصوركم چې شکلونه جوړوي تاسو په الارحام پر رحمونو د میندو کې. کیف یشاء څرنګه چې وغواړي. په مختلفو شکلونو کې الله رب العالمین انسانان پیدا کړي. لا اله نشته د حقدار د عبادت الا هو سوا د دی الله نه. العزیز زورور الحکیم حکمتون والا ذات ته. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات. د آیت کریمه کې جواب دی شبهه د نسواراو کوي او حاصل د شبهه دا چې دوی په بعض آیاتونو استدلال کول چې ګور عیسی علیه السلام الہ دی. قرآن کریم کې ته روح منه ویل شوی دی او دا الله نه روح دی، الله نه یو جز دی والعیاذ بالله. او دارنګه نور مختلف استدلالات به کول. الله رب العالمین جواب کوي قرآن کریم کې دو قسم آیاتونه دي. یو متشابه آیاتونه دي چې معنی ظاهری نه دي، خفي معنی او پټي معنی دي، او یو محکمات دي. نو اهل زیغ و کار داره د باطل پرستو کار داره چې هغوی د متشابهاتو پسې ځي او محکمات دا پریدي. والذي دا الله هغه ذات ته انزل علیک الکتاب چې نازل کړی دی په تا باندې الکتاب کتاب منه بعضې د هغې نه آیاتونه دي محکمات ښکاره معنو والا ښکاره معنی دي. هن ام الکتاب هن چې دغه ام الکتاب اصل د کتاب دی. د محکمات آیاتونه هغه کتاب اصل دی. و اخر او نور آیاتونه متشابهات پټو معنو والا دي. متشابه هغه آیاتونه چې د هغې معنی خفي او پټي وي. فاما الذين نهر کسان فی قلوبهم چې په زړونو د هغوی کې زیغون کږلیچ دی کږوالی دی فیتبعون نو تابعداري کوي ما د هغه آیاتونو تشابه چې پټو معنو والا دي منه د هغې نه. اهل زیغ او باطل پرسته چې دي هغه متشابهاتو پسې ځي. د دوی هدف او مقصد څه شی دی؟ ابتغاء الفتنه دپاره د طلب کولو د فتنې و ابتغاء تأویله او دپاره د طلب کولو د حقیقت د هغې. غواړي چې فتنې رامنځته کړي یا حقیقت د هغې معلوم کړي، خو لیکن د هغې حقیقت خو د الله رب العالمین نه بل چاته معلوم نه دی. وما يعلم تأویله او نه پوهېږي په حقیقت د هغې الا الله مگر الله. یوازې الله د هغه په حقیقت باندې پوهېږي. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. د جمله کې اوس الله رب العالمین د اهل زیغ مقابل کې د اهل حق تذکره کوي. والراسخون او پاخه خلق فی العلم په علم کې یقولون وایي دوی آمنا مونږ ایمان راوړی به په هغې باندې. کل من عند ربنا کل دا ټول من عند ربنا د طرفه د رب زمونږ دي. وما یذکرو او پند و نصیحت نه اخلي الا اولو الالباب مگر صفا عقل والا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. آیت کریمه کې مصلی رب العالمین د راسخون فی العلم هغه مضبوط او حق پرست خلق په علم کې د هغې دعا ذکر کوي. دی وایي چې ربنا ای رب زمونږ لا تزغ ته مه کږوه قلوبنا زړونه زمونږ بعد اذ هدیتنا وروسته هغه نه چې هدایت کړی دی تا مونږ ته. وهب لنا او بخې مونږ ته من لدنکه د خپل طرف نه رحمتا مهرباني، خپل طرف نه مونږ ته مهرباني راوبخې.
انک یقینا انت الوهاب تبخشش ورکوونکی ذاتی ربنا ای رب سمونږ انک یقینا انت جامع الناس راجمع کوونکی د ټولو خلکو یې لیوم داسې ورځ کې لا ریب چې شک نشته فیه په هغې کې ان الله یقینا الله تعالی لا یخلف الميعاد لا یخلف خلاف نه کوي المیعاد د وعدې نه الله رب العالمین چې کومه وعده ده هغې نه خلاف نه کوي ان الذين كفروا د آیت کریمه کې الله رب العالمین اوس تخویف ورکوي هغه اهل زیغ ته او هغه باطل پرستو خلکو ته چې د متشابهاتو پسې ځي دا هغه خلک دي ګوره چې دوی مالونه او اولادونه به د الله د عذاب نه هېڅ شی هم دوی دپاره دفع نه کي ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی لن تغنیه هېڅ چیرې به دفع نه کي عنهم د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولادونه د دوی من الله د عذاب د الله تعالی نه شیئا هېڅ یو څیز الله د عذاب نه به هېڅ څیز د دوی مالونه او اولادونه دفع نه کي و اولئک او دغه کسان هم دوی وقود النار خشاک د اور دي دوی باندې به الله رب العالمین د جهنم اور بلی کدأب آل فرعون والذین من قبلهم آیت کریمه کې اوس مثال د تخویف ذکر کوي په مخکینی قومونو سره د دوی حال د فرعونیانو په شان ته دی که نه هغوی هم د الله رب العالمین په آیتونو باندې تکذیب کړی او دروغجن یې ګڼلي وو دوی هم داسې کوي کدأب آل فرعون حال د دوی کدأب آل فرعون په شان د حال د فرعونیانو دی والذین او دغه کسانو من قبلهم چې مخکې دوی نه تیر شوي دي د دوی حال د مخکیني فرعونیانو او مخکې د هغوی نه د کفارو په شان دی کذبوا دروغجن یې ګڼلي وو بآیاتنا آیاتونه زمونږ فاخذهم الله نو ونیول دوی لره الله رب العالمین بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی والله شدید العقاب والله والله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی ذات دی الله سخت عذاب ورکي وروسته آیت کریمه کې جواب دی وهم کوي هغوی ته چې الله رب العالمین عذابونه ورکړي وو تباه شوي وو هلاک شوي وو هغوی به کمزوري وو که نه مونږ خو قوت والا خلک یو نو الله رب العالمین جواب کوي زر ده چې تاسې به هم کمزوري کړی شئ او دی جهنم طرف ته به تاسې روان کړی شئ قل ورته ووایه للذین هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی ستغلبون زر دی چې کمزوري به کړی شئ تاسې وتحشرون او جمع به کړی شئ تاسې الی جهنم جهنم ته وبئس المهاد او ډېر بد ځای دی تیار کړی شوی جهنم ډېر بد ځای دی چې الله رب العالمین د سرکشه خلکو لپاره تیار کړی دی قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین دلیل ذکر کوي د ستغلبون دپاره زر ده چې تاسې به کمزوري کړی شئ د دې نمونه او دلیل الله رب العالمین ذکر کوي نمونه شته که نه دلیل شته دی که نه تاسې بدر والا وګورئ څومره زیاتو صحابه کرام کم و الله رب العالمین څرنګه ذلیله کړل څرنګه یې مردار کړل قد کان یقینا شته دی لکم ستاسې دپاره آیة عبرت فی فئتین په هغه دوه ډلو کې التقطا چې مخامخ شولې دواړه ډلې سره مخامخ شولې چې مراد ترې نه د بدر غزوه ده چې صحابه کرام او د مکې کفار او مشرکین دوی سره مخامخ شوي فئة یوې ډلې تقاتلو جنګ کولو فی سبیل الله په لاره د الله کې و اخرى او بله ډله کافرة کافره وه یو طرف ته مومنانو د الله په لار کې جنګ کولو بل طرف ته کافرانو یرونهم لیدل دوی هغوی لره مثلیهم دو چنده خپله رأی العین په لیدلو د سترګو سره معنا دا ده چې یرونهم لیدل دوی د مشرکانو هم هغوی لره یعنې صحابه کرام لیدل مثلیهم دو چند خپل الله رب العالمین د هغوی په سترګو کې د صحابه کرام ډېر ښکاره کړل نو دو چنده ورته ښکاره کېدل لکه نور توجیهات هم مختلف شته دی والله یؤید بنصره من یشاء جمله کې الله رب العالمین بشارت او زیری ورکي چې الله رب العالمین د خپلو بندگانو د خپلو مؤمنانو سره نصرت او مدد کوي بدر کې الله رب العالمین نصرت او مدد چې الله رب العالمین مؤمنان غالب کړل والله یؤید الله رب العالمین مضبوطی بنصره په مدد خپل سره من یشاء من هغه څوک یشاء او چې وغواړي ان فی ذلک یقینا په دې کې لعبرة خامخا عبرت دی لأولی الابصار دپاره د خاوندانو د عقلونو والا دپاره په دې کې یو لوی عبرت پروت دی په دې واقعه د بدر کې زین للناس حب الشهوات من النساء
ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین تزهید فی الدنیا ورکی، بے رغبتی دنیا نه وروسته بیا ترغیب آخرت ته ورکی. زوینا خیسته کړی شوي دي للناس انسانانو ته حب الشهوات، محبت د خواهشات من النساء د زنانو نه. شهوات هغه څیزونه چې هغه د انسان نفس غواړي. والبنین او د زامنو نه، والقناطیر المقنطرة، والقناطیر او د خزانو المقنطرة جمع کړی شوونه، من الذهب د سرو زرو نه، والفضة او د سپینو زرو نه، والخیل المسومة او د آسونو نه خدارو نه، آسونه چې هغه ډولي وي ښایسته کړی شوي څاربه وي، والانعام او څارویو نه، والحرث او د فصلونو نه. دا ټول څیزونه د انسانانو دپاره ډولي کړی شوي او ښایسته کړی شوي دي. وذلک متاع الحیاة الدنیا، ذلک دا ټول متاع الحیاة الدنیا، متاع دا فائده ده الحیاة الدنیا د ژوند دنیوي، د ژوند دنیوي دپاره یو څکه او فائده ده. والله عنده حسن المآب، والله او د الله تعالی عنده خاص د هغه سره حسن المآب، ښایسته ځای د ورتللو دی. قل انبئکم بخیر من ذلکم، ایت کریمه کې اوس ترغیب آخرت ته ورکي الله رب العالمین. راشي د دې دنیا او د دې د خواهشاتو نه ښایسته لار درته وښیمه. هغه څه شی دی؟ هغه تقوا ده. کوم انسانان چې تقوا ځان کې راولي، ایمان خپل برابر کې، اعمال صالحه برابر کې، الله رب العالمین به دې مقابل کې جنت ورکي، چې هغه جنت کې به مختلف نعمتونه دي. قل ورته ووایه انبئکم، آیا خبر درکم تاسو ته بخیر په غوره من ذلکم د دې څیزونو نه، للذین اشته دی د هغه کسانو دپاره اتقوا چې تقوا یې کړې عند ربهم په نزد رب د دوی، جنات باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین همیشه به دوی فیها په هغې کې، وازواج او بیبیانې مطهرة پاکې ساتلی شوي. جنت کې به بیبیانې وي پاکې به ساتلی شوي د هر قسمه عیبونو، د هر قسمه مرضونو نه. ورضوان او رضامندتیا من الله د طرفه د الله نه. والله بصیر بالعباد، والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بالعباد بندگانو لره. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ایت کریمه کې اوس عبدیت د العباد ذکر کی، د بندگان اوس عبدیت او دعاګانې ذکر کی. الذين کسان یقولون چې وای ربنا یا رب زمون، اننا یقینا مونږه آمنا ایمان راوړی، فاغفر لنا نو بخنه وکړي مونږ ته، ذنوبنا د ګناهونو زمونږه، وقنا اوساتې مونږه عذاب النار د عذاب د اور نه. الصابرین والصادقین والقانتین، دغه اوس د مؤمنانو صفات ذکر کی. الصابرین چې صبر کوونکي دي، والصادقین او رښتیا ویونکي دي، والقانتین او تابعداري کوونکي دي، والمنفقین او خرج کوونکي دي، والمستغفرین او بخنه طلب کوونکي دي، بالاسحار په وخت پیشنمی کې، په پیشنمی او د شپې په آخره کې الله رب العالمین نه استغفار او دغه نه بخنه طلب کوي، دغه خلک دي. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه، د آیت نه وروسته الله رب العالمین اثبات د توحید او د هغې دپاره مختلف دلایل ذکر کی، بعضې عقلي دلایل او بعضې نقلي دلایل به الله رب العالمین ذکر کی. شهد الله، گواهی کړي د الله رب العالمین انه چې یقینا لا اله نشته دی حقدار د بندګۍ الا هو سوا د دې الله نه، الله نه سوا بل څوک حقدار د عبادت نشته دی. په دې باندې الله رب العالمین گواهی کړې ده. والملائکة و ملائکو هم دا گواهی کړي چې د الله رب العالمین نه بل څوک حقدار د عبادت نشته دی. و اولو العلم او خاوندانو د علم، خاوندان د علم هم دا گواهی کوي. قائما په داسې حال کې چې د الله رب العالمین ولاړ دی، بالقسط په انصاف سره، الله رب العالمین په انصاف باندې ولاړ دی. لا اله نشته دی حقدار د عبادت الا هو سوا د دې الله نه، العزیز زورور، الحکیم حکمتونو والا ذات دی. ان الدین عند الله الاسلام، ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین هغه اصل مقصد ته دعوت ورکوي چې هغه اسلام دی. کوم خلک چې متشابهاتو پسې روان دي، اهل زیغ دي، نو هغې دپاره دعوت ورکوي چې راشي د اسلام ومنئ، حق دین او الله ته قبول ترین دین هغه اسلام دی. ان الدین یقینا قبول شوی دین عند الله په نزد الله الاسلام و اسلام دی. اسلام د قبول شوی دین دی د الله رب العالمین په
نس باندې. اسلام ویل کېږي هو الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه والبراءة من الشرك واهله. الله رب العالمین ته په کامل توحید باندې غاړه کې خودل او الله رب العالمین ته په کامل توحید باندې تسلیمیدل، کامل توحید د الله منل، والانقياد له بالطاعه او الله رب العالمین ته په عمل باندې غاړه کې خودل، عمل کول، والبراءة من الشرك واهله، د شرک او د مشرکانو د مرتدینو نه برات کول، دې ته ویل کېږي اسلام. په اسلام کې مهمه خبرې دي. نن خو اسلام ناسې خلکو یو نوم جوړ کړی دی، نور هغه حقیقي اسلام چې په هغې کې براعت دی د مشرکانو او د کفارو د مرتدینو نه، چې په هغې کې په عمل باندې غاړه کېښودل دی الله رب العالمین ته، او د الله رب العالمین کامل توحید منودل دی. عام طور انسانانو کې هغه نه بس یو تشه ټاپه د چار سړی راخلي او په ځان مې لګي. ومختلف الذین اوتوا الکتاب، کې جواب دی وهم کوي چې کله دا مقبول شوی دین دی د الله رب العالمین په نسبت باندې دا خلک اختلاف ولې کوي؟ جواب دا دی چې هغې کې زدونه پراته دي، حسدونه په هغې کې پراته دي. ومختلف الذین، او اختلاف نه دی کړی هغه کسانو اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب، الا مگر من بعدی، وروسته ما د هغه نه جاءهم العلم چې راغلی دی دوی ته علم، بغیا د وجې د ضد نه بینهم په مابین د دوی کې، د دوی په خپل مابین کې ضد و عناد و حسدونه پراته دي، نو دوی د وجې نه دوی اختلاف کوي. ومن یکفر بآیات الله، ومن یکفر او چا چې کفر وکړو بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی، فإن الله، نو یقینا الله تعالی سریع الحساب، زر حساب کوونکی ذات دی. فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله. ایتی کریمه کې اوس الله رب العالمین ادب ذکر کوي. کله چې دوی کې ضد او حسد موجود دی، اختلاف په دې کې موجود دی، خامخا به د صحابه کرامو سره جګړې کوي، مؤمنانو سره به جګړې کوي. نو بس په تاسې باندې دعوت رسول دي، تاسې باندې تابعداري د اسلام د مني دوی ودی مني او کني، بس تاسې خپل د دین تابعداري کوئ. فإن حاجوک، نو که دوی جګړه کوي ستا سره، فقل، نو ورته ووایه اسلمتو، ما تابع کړی دی وجهي مخ خپل لله خاص الله ته، ومن اتبعني، او هغه چا چې تابعداري کړې ده زما، چې زما تابعداري کړې نو هغې مخ الله ته ګرځولی دی. وقل للذین، او ته ووایه هغه کسانو ته اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب، والامیین، او امیانو ته. اوتوا الکتاب نه مراد یهودو نصارا اهل کتاب، او امیانو نه مراد عام مشرکان د هغې نه اخوا. اسلمتم، آیا تاسې تابعداري کوئ؟ فإن اسلموا، نو که دوی تابعداري وکړله، فقد اهتدوا، نو دوی هدایت وموندلو. وإن تولوا، که چېرته دوی مخ وګرځولو، فإنما علیک البلاغ، فإنما، نو یقینا علیک البلاغ، په تا باندې رسول دي، بس تا باندې دعوت کول دي، رسول دي، نور هدایت د ستا په اختیار کې نه دی. والله بصیر بالعباد، والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بالعباد بندگانو لرا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.